ستا د راتلو په انتظار ختمه شوه، ځواني خو لاړه کنه یار ختمه شوه، او ستا قدمونو چرته راوستم، اوس چرته لاړ شم ګله لار ختمه شوه. سلامونه نیکې ښه د احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری انور خیال بنیري یو ځلې بیا حاضر دی سره د ګرانو خوږ ملګري انور سواتي صاحب. ډېر ملګري به د دې نوم سره اشنا هم وي، ډېر ښه نظم لیکي. راغلي وو د دې سره مټې ته راغلي وو، بیا مټې نه خرړۍ ته بیا راغلو انور سواتي سره مو شپه وه، نو ما غوښتل چې یاره د دې نه هم یو خوندور پروګرام ریکارډ کړو ستاسو لپاره، نو راسره مېلمه دی وایې اورئ. ټول نه مخکې انور سواتي صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې په خیر راغلي او هرکلی وایي. ډېره زیاته مننه انور خیال صاحب، د ټولو نه مخکې خو سوات ته په راتلو باندې درته په خیر راغلی وایم او بیا دې مننه کوم چې زموږ ځای ته راغلی، نو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو هم د انور سواتي صاحب. ژوند څنګه روان دی؟ ژوند الحمدلله ښه روان دی. شکر دی شکر دی. انور سواتي صاحب تاسو خو زما په خیال په نظم ډېر کار کړی دی، معلومیږي داسې چې زیاتره تاسو مونږ اورو نو په نظم ډېر ستاسو اورېدلی، نو نن به راسره څه شریکوئ؟ بلکل په نظم باندې ما هم کار کړلی، غزل هم لیکمه. زه به د سره لاول یو غزل شریکوم او بیا به درته نظم. بلکل خوښه مو ده، غزل به درنه نو غزل به درته ووایم انور خیال صاحب چې ارشاد. په ژوند مو چرته ونه لیدو ښکلي ماښامي، په ژوند مو چرته ونه لیدو ښکلي ماښامي، مدام راځي په منګه غم لړلي ماښامي، او چې ونه کړمه زه پکې د یار په غم ماتم، ارمان څنګه به راشي داسې غلي ماښامي، چې ونه کړمه زه پکې د یار په غم ماتم، ارمان څنګه به راشي داسې غلي ماښامي، او بیمار بابا نه هر بچی او کور د کرایي، د چا نه بشي هیر داسې ناولي ماښامي، بیمار بابا نه هر بچی او کور د کرایي، د چا نه بشي هیر داسې ناولي ماښامي، او بچو راته وکړی فرمایش نن د جامو، راتلم په ټوله لاره مې رټلي ماښامي، بچو راته وکړی فرمایش نن د جامو، راتلم په ټوله لاره مې رټلي ماښامي، او په ټوک ډوډۍ تمامه ورځ بیګار د خان ملک، الله چرته بیا رانولې تلي ماښامي. ډېر ښه شعر دی، دا بیا ووایه. مننه. په ټوک ډوډۍ تمامه ورځ بیګار د خان ملک، الله چرته بیا رانولې تلي ماښامي، او د هړ اوږده روژه او دسترخوان زمونږ خالي، دې حال کې هم په موږ باندې راغلي ماښامي، د هړ اوږده روژه او دسترخوان زمونږ خالي، دې حال کې هم په موږ باندې راغلي ماښامي، او مجبوره جانان نن چاته ویلي په دا رنګ، بې مانه په انور څنګه وتلي ماښامي. او نظم به درته ووایم چې دغه نظم به درته ووایم انقلابي نظم دی چې بلها چغې مې وکړې امن غواړمه خو نشتې، بلها چغې مې وکړې امن غواړمه خو نشتې، دشمن ته په خپو لاس ږدم ورته جاړمه خو نشتې، عجبه افسانه ده که کتابي په لاس راغې، سره د مصنف په ایران غاړمه خو نشتې، نو علمه راشئ دلته د انسان وینه خرڅیږي، دا کار صرف په ایمان د مسلمان په ملک کې کیږي، او که چا د امن نوم واغس قسم دی خیر نشته، سبا له به والله په خپلو وینو کې لمبیږي، یو ځای خوشحالي نشته په هر ځای کې جوړ غوبل دی، دا سلو به شورو د مړه دا لا څنګه چل دی، چا خوار کړو د اسلام په نوم په ځان یې پوهه نه کړو، چا ځان خیراتي کړی او چا ځان راته پاګل دی، نو بلها د کار سړي را لمړه کړه لامړه کیږي، بلها د کار سړي را لمړه کړه لامړه کیږي، د غره غونته زلمي را لمړه کړه لامړه کیږي، او سکولونه مدرسې ته پاتې نشولو قسم دی، د قام واړه بچي را لمړه کړه لامړه کیږي،
نو په واړه کائنات کې صرف اور بل په پښتنو دی کابل لی او که سوات دی پېښور هم د کتو دی جنت جنت وطنې را لرنګ کو په سرو وینو هر غر چینار نخترې را لسوی په لمبو دی بس دغه تماشه ده د هر چا ورته نظر دی څوک غږ کولی نشي که نه هر سړی خبر دی په خپلو کې جوړ نه یو چا یو داسې غولولي چا دام راته خور کړی په هنر ښه برابر دی که زه د انقلاب ناره وهم ته په شا کېږي که ته کړی بغاوت زه تا ته وایم نه پوهېږي نو پښتونه که یو نه شوې دا یوه خبره واوره نو بیا به تر قیامته پورې دغسې قتلېږي پښتونه که یو نه شوې دا یوه خبره واوره نو بیا به تر قیامته پورې دغسې قتلېږي نه انوره جوړې ستا مزغو دنګلې دي پوهېږم زه کله کله ستا د دې خبرو نه یریږم خو بیا ځان سره سوچ وکم چې دومره خلک لاړو نو څه دنیا به ورانه شي چې زه پکې سر کېده دا تېر ورځو کې ملګري خبره هم کوله ما ادیره کې هغه خلک هم ولیدل چې د دې د یارې نه مې غږ نه کوو چې زه به مړ شم بلکل هغه خلک هم مړه دي که نه بلکل نو ډېره زیاته مننه څه شعرونه به درنه واورو او یو غزل به درته بل ووایم چې تاسو به پکې خپل دغه وګورئ که نه چې کوم څوک د غربت نه راتېر شي نه بلکل بلکل واو زه به راته دغه غزل ووایم انور خیال صاحب چې د هر چا نیت دې کړو ښکاره راته قربان غریبۍ د هر چا نیت دې کړو ښکاره راته قربان غریبۍ ایله دې پوهه کړم د یار دوست په ایمان غریبۍ او غربته خدایږو چې زه ستا په راتلو نه یم خفه ځکه خفه یم رانه چا غوښتی پیزوان غریبۍ غربته خدایږو چې زه ستا په راتلو نه یم خفه ځکه خفه یم رانه چا غوښتی پیزوان غریبۍ او راځه چې یو بل له عزت ورکړو راغاړې وځه هسې ته هم زما په شان زه ستا په شان غریبۍ راځه چې یو بل له عزت ورکړو راغاړې وځه هسې ته هم زما په شان زه ستا په شان غریبۍ او اوس مې په دردم پروا نه وي په تکلیف هم نه وي ډېرو غمونو په والله کړمه سندان غریبۍ اوس مې په دردم پروا نه وي په تکلیف هم نه وي ډېرو غمونو په والله کړمه سندان غریبۍ او وایي انور کېدی شي هلته عذاب کم میلاو شي دلته مې ښه وسېزه اور کې د هجران غریبۍ دلته مې ښه وسېزه اور کې د هجران ډېر زبردست چې ما ته دغه شعرونه رایاد کړه چې د لاسو نښې دلالي خرڅوي چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي او د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راله د پوزې میخکې خرڅوي ډېر خیال او غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی دا سړی ولې زندګي خرڅوي او ټول ارمانونه یې په لاس لیکلي یو څوک په ښار کې سپیدني خرڅوي او خدای نامې نه د قربان او لوګې خیال به تر څو د غره لرګي خرڅوي ډېره مننه یو څو شعرونه دي که نه چې که د غربت چپو وهلی نه وې اوس په ما کې لیونتوب هم نه و که د غربت چپو وهلی نه وې اوس په ما کې لیونتوب هم نه و منم چې ژوند د ماشوموالي وي خو ښه ژوند زما د ماشومتوب هم نه منم چې ژوند د ماشوموالي وي خو ښه ژوند زما د ماشومتوب هم نه و او تمامه ورځ به مې کباړ ټولوو د شپې به سوچ و بیا به خوب هم نه و تمامه ورځ به مې کباړ ټولوو د شپې به سوچ و بیا به خوب هم نه و او دلته به لا خلک مالداره هم و دلته په چا کې سړیتوب هم نه و دلته بلها خلک مالداره هم و دلته په چا کې سړیتوب هم نه و خیراتونه د لحاظ ملازو د چا سره مې اشناتوب هم نه و خیراتونه د لحاظ ملازو د چا سره مې اشناتوب هم نه و او د زلمیتوب به مې قیسې اورېدې خو د انور څه زلمیتوب هم نه و ډېر زبردست ډېر ښه مرساتي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې په دومره لنډ تنګ وخت کې مونږ ته پروګرام راکړو نو ستاسو یو جهان مننه ډېره مننه ډېره مننه